په پاکستان هیواد کې د نورو ځایونو سربیره هیرا منډۍ مشهوره سیمه ده چې په نړیواله کچه شهرت لري. تازه د پاکستان د ملتان مشهوره ډانسره دیدار ملتانی وایي پاکستان ته په رارسېدو یوه سیاستوال تښتولی او له څو شپو وروسته یې بیرته خوشي کړې ده. هغه وایي سیاستوال ډیره ځورولې او نوموړې ډانسره اوس له پاکستاني حکومت نه د عدالت غوښتنه کوي. مشهوره ډانسره دیدار ملتانی وایي حکومت دې هغه سیاستوال ونیسي کوم چې دا یې تښتولې وه او ځورولې ده. د راپورونو له مخې دیدار ملتانی په خلیجي او عرب هیوادونو کې مشهوره او ښکلې ډانسره یا ګډېدونکې ده چې زیات پروګرامونه کوي. خو له نوموړي سره دا کار وروسته له هغې شوی کله چې هغه پاکستان ته داخلیږي. مشهوره ډانسره دیدار ملتانی وایي له دې سره د هیرا منډۍ جواز هم شته او د دې جواز له درکه د پاکستان حکومت ته مالیه ورکوي. هغه وایي سر له دې چې مالیه هم ورکوي خو بیا یې هم حکومت ساتنه نه کوي او یو شمېر خلک یې وخت ناوخته ځوروي. ملتانی زیاتوي په هیرا منډۍ کې سلګونه پیغلې شته چې ځورول کېږي او حکومت د دې په خاطر چې مالیه هم ترې اخلي څه نه کوي. ډېری خلک په پاکستاني حکومت له دې امله نیوکه کوي چې هلته یې په ښکاره د ښځو د بدن پلورنځی هیرا منډۍ پرانیستی دی.